سلامونه ګران دوستانو، یو ځل بیا په خیر راغلی. امید ده چې تیر شوي ویډیوګانو به تاسو کتلي وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي او هم به مفیده درته تمامې شوي وي. ویډیو کې یو ځل بیا یو څو مهمې جملې راوړو، خو په یاد ولرئ چې هغه جملې به د یوې خاصې موضوع په اړه وي. یعنې لکه د مخکینۍ ویډیوګانو په ډول د هر ډول جملې نه، بلکې د یوې خاصې موضوع په اړه به جملې راوړل کیږي چې هغه کین دی. نو خوږو دوستانو، دا چې زیات دوستان او زیات د انګلیسي زده کوونکي د کین د مثالونو په اړه او په کین باندې د جملو په جوړولو کې ښکیل لري، نو د دې لپاره ما د خوښه کړه او غوره مې وګڼله چې د کین په اړه یو څو جملې درته راوړم، تر څو یو خو هغه جملې چې درته راوړم هغه زده کړئ او بل د کین په اړه تاسو نور مثالونه جوړ کړی شئ. خو د یادونې وړ ده چې دغه جملې به په کین باندې یوازې د مثبتې جملې وي، یعنې منفي او سوالیه جملې به نه وي. منفي مثبته جملې دلته راوړل کېږي په دې ویډیو کې. په نورو ویډیوګانو کې به بیا سوالیه او منفي جملې هم راوړل کېږي. نو راځئ چې په جملو باندې شروع وکړو. I can play cricket. I can play cricket. زه کولی شم چې د کرکټ لوبه وکړم. ځینې دوستان دا غوښتنه کوي چې تاسو په جملو پسې معنا هم لیکئ، خو خوږو ملګرو زه وایم چې دومره ضرورت به د معنا لیکلو ته نه وي. همداسې زه درته وایم هغه به بس وي، دومره مشکل به نه وي. خو خیر بیا هم که چېرته تاسو غواړئ چې نه معنا ولیکئ، نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه به بیا په نورو ویډیوګانو کې معنا هم درته پکې لیکم. I can play cricket. زه کولی شم چې د کرکټ لوبه وکړم. I can run. I can run. زه کولی شم چې تېښته وکړم، یعنې زه د تېښتې کولو وړتیا لرم. I can run. خو خوږو ملګرو په یاد ولرئ چې دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې د آی په ځای وي، یو، دی او هی، شي، ایټ او داسې نور کوم ضمیرونه چې دي، فاعلي ضمیرونه، هغه هم کوم سبجیکټ پروناونس چې دي هغه ور واچوئ او جمله لا هم ورباندې ښایسته کړئ او نوره جملې ورباندې جوړې کړئ، لکه we can run, they can run او همداسې نور. I can speak English. I can speak English. زه کولی شم په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړم. I can speak English. We can work together. We can work together. مونږ کولی شو چې په ګاډه یا په یو ځای باندې کار وکړو. We can work together. He can come here. He can come here. هغه کولی شي چې دلته راشي. He can come here. هغه کولی شي چې دلته راشي. او ګران دوستانو، د یوې جملې د جوړولو لپاره د هر څه نه زیاته مهمه د هغې سټرکچر ده، چې باید موږ او تاسو لومړی د یوې جملې د جوړولو لپاره سټرکچر زده کړو او له هغې وروسته موږ او تاسو کولی شو چې یوه جمله جوړه کړو. دغه جملې چې ما تاسو ته یادې کړې او د کومې جملې چې تېرې شوې، دغه ټولې جملې په یوه سټرکچر باندې راڅرخي او په یوه سټرکچر باندې جوړ کړل شوي دي، چې هغه سټرکچر عبارت ده له subject plus can plus verb 1 plus complement. دا څومره جملې چې مخکې تېرې شوې او ما درته جوړې کړې، د ټولې په همدغه سټرکچر باندې جوړ شوي دي او تاسو هم کولی شئ چې د دغه سټرکچر په مرسته او په کومک باندې نوره جملې هم ورباندې جوړې کړئ. نو کوشش وکړئ چې نوره جملې تاسو په خپله ورباندې جوړې کړئ. او دغه ویډیو یو څه نه څه رانه اوږده شوه، نورې کومې جملې چې دي هغه به انشاءالله په بله ویډیو کې بیا راوړم، خو تاسو کوشش وکړئ چې په دغه سټرکچر باندې جملې ورباندې جوړې کړئ. نو دا ویډیو همدلته بس کوو، نوره جملې به بله ویډیو کې راوړو. تر هغې ما ته اجازه راکړئ، خو د ویډیو لایک، شیر او د چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا مو الله مال شه.